اے مومنانو مونږ چې په دنیا کې دا وخت تیرو او سار وزو ما خام کور ته راځو مزدوري کو زمونږ د ژوند مقصد سره شي ژوندۍ کې راته سکون ملاوي شي راحت راته ملاوي شي او سره د دین چې موږ مشقت برداشت کوو د دې خبرې لپاره چې موږ ته راحت او سکون ملاوي شي خو بیا هم راحت او سکون نشته راشي د راحت او د سکون زیو پیژنئ والله العظیم د راحت او سکون زیونه هغه د مساجد دي دا مدارس دي دا علما دي دا طلبا دي دا د قران کریم درسونه دا د سکون او د راحت دي ګوره تاسو د دې طالبانو ته پوښتنه کوي د دې ژوندۍ وګورئ قسم په الله والله العظیم موږ دا خبره کوو په فخر سره کوو او بیا به کوو کچرته د خلک راولږي او موږ سره جنگ وکي په تور باندې او ټوپکی را پسې راواله چې دا تاسو ژوندۍ موږ لرا کوي او د زمنګ ژوندۍ دا تاسو والے والله العظیم کوي کو راشي د دې ژوندۍ سکون وګورئ د دې راحت وګورئ بیا به تاسو سره قران کریم عظمت پته ولګي زما محترمو هغه زيونه چې په هغه کې راحت ده سکون ده هغه مسلمانانو پریخي دي هغه زيونه چې په هغه کې ټینشني بیماریاں لګي په هغه کې د زړه مرض انسان ته لګي د انسان ایمان پکې خرابيږي خلک د هغه د رب تډیر اعلان کوي تاسو وګورئ والله العظیم د انسان د زړه درد کې په دې زمانه کې د مؤمنانو تعداد ته وګوره د مسلمانانو تعداد ته وګوره د بازارونو چې ټول تاسو تخکاری د ټول مسلمانان دي په دې کې کافر نشته دي د ټول مسلمانان دي په دې بازارونو کې او مساجد وګورئ کنه او مساجدو کې 200 مسلمانان مستولال دي زما محترمو د تاسو چې کوم راغلی د رب العالمین الله ته د شکر سجدي ولګوي قسم په الله او ګټول عمر هم الله ته سجده پری وځي کنه د دې نعمت شکر به ادا نه کوي چې الله دله د یوم توفیق درکې په جمع سره د لې توفیق د زما محترمو دا وګورئ مسلمانان لګیا دي په مساجدو کې تراویح کوي او تاسو وګورئ کنه دا تاسو ته مخامخ یو سټیډیم ښکاری مخامخ تاسو ته یو سټیډیم ښکاری زما محترمو والله چې د خفګان او د جړه خبره د مؤمنانو په ملک د مسلمانانو ملک چې ټول مسلمانان دي په دې ملک تاسو وګورئ د حالات شروع دي وقت د تراویح ده اے میاش د سشي میاشت زما محترمو د رمضان میاشت یو عظیمه میاشت او په دې ټیم کې زمون مؤمنان مسلمانان او ځوانان هغه زی د کرکټ تماشوله د زمون د پاره ډیر د خسان او د تاوان خبره د مؤمنانو او ځینې مشرانو ته ویم هم دې سټیډیم ته زمونږ استادو بچیزي هم دې ته زمونږ استادو نوسيزي مو خو راځو په جماعت کې منځونه کوو په لغان اخلاصو والله العظیم کله الله په نسبت تاسو خلاص شي ګورئ الله رب العالمین قران کې ډیر نشنا آیات ویلې دي یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا الله د امر صيغه استعمال کړی دا اے مؤمنانو د خپل ځانونه او د خپل اولاد د اور نه بچ کړئ دستا د بچی تربیت پتا باندې لازم دی پتا باندې فرض دی چې ته د بچی تربیت کې دا نه چې بچي سحر لګو تعالی پیسې ګټي بس ماخام راځي تپوس نشته چې د کم ځای نه دی راوړي دا تپوس نشته چې بچي 15 وخت مونږ دې کړي دی او کنه دې کړي مؤمنانو مسلمانانو په دې خبره کې د رب العالمین ډیر ویریږي د خپل بچو تربیت وکړي